إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فنبي الله حي يرزق. الله پس مکه حرام کړی دي دا د انبیاء علیهم السلام جسمونه نشي خوړی. الله پیغمبر په خپل قبر کې ژوندی د رزق ملاویږي. او زمون کتابونه لیکلي الان کما وزیا رسول الله صلی الله علیه وسلم جسد اطهر څنګه چې دفن کړی شوی پاکه حالت باندې لري. دې کې تبدیلی نشي راتلی، دې کې تغییر نشي راتلی، بلکې عناصر اربع چې د انسان ترکیب ورنشوي دی. الله پیغمبر ته بدغه باندې غلبه ورکړي. یو عام انسان دغه خرابوي، اوبه ده، هوا ده، خاوره ده، اور دی، لیکن الله رب ذوالجلال پیغمبر ته بدغه باندې غلبه ورکړي. یو سیزم د پیغمبر جسم نشي خرابولی. او دا زمونږ عقیده ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل قبر مبارک کې حیات دی. قبر ته نږدې چې کوم درود سلام ولوستلی شي الله پیغمبر په خپل اوري، د لري نه د فرشتو په ذریعه ورته رسولی کېږي. من صلی علی عند قبری سمعته ومن صلی علی نائیا ابلغته. ابو داود کی حدیث موجود ہے. اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام. اللہ پیغمبر فرمائی نسائی کی حدیث موجود ہے ان للہ ملائکتا سیاحین فی الارض یبلغونی بر امتی السلام. دا مضمون تقریباً درس الویخ احادیث ثابت ہے. محترمو اللہ دے خلقو دم دا اعزاز ورکڑے دے. علامہ شمس الحق افغانی سے رحمہ اللہ خپل کتاب کی لکلی دی ول دارالعلوم دیوبند کی یو طالب و در افغانستان وغه زمانه کې دا وفات شو د طالب. ول الته هندوستان کې د بن کو ول چې مهینه بعد د رشتہ داران په راغله، مور بلار راغله، د مدرسې نظامی نه اجازه ته غوښتو ول موږ د خپل بچی لاش او باسو منتقل کوي افغانستان ته. هغوی منع کړل، دی ومنه نشو. ویل یا خو به ټول خاندان را منتقل کېږي، دلته نظام وکړي یا به د بچي لاش وباسو. قاری طیب صاحب ولولت دارالعلوم دیوبند محتوي و هغه ورته غوسه شو. ویل ظالمانو د الله راز مخ ښکاره کوئ قلار شي. دیو قلار نشو، دا قبر کلاو کو قبر کشایي وکړله. او کله چې دا قبر کلاو کو علامه افغاني صاحب رحمه الله لیکلي دي ویل دا جسم د طالب العلم تر تازه روح جوړ حشاشه بشاشه چهره پرته وه. دغه طالب د جسم نه د جنتي مشک خوشبويي راتلله. او کله چې به دا تابوت کې بند کو په دا بارډر باندې اړو، دلته به صرف کسټم پولیس راغله. ورته وایي تاسو به تابوت کې د لاش په نوم باندې هغه مشک سمګل کوئ. دی ورته وایي نه نه دا خو یو طالب لاش دی، مشک نشته دی، موږ سمګلران دی یو. هغوی چې کله دغه تابوت کلاو کو تابوت کې دننه ګوري یو طالب پکې روغ جوړ صحیح سالم حشاش بشاش چهره والا پروت دی. هغه د مشک دغه د جسم نه د جنتي مشک خوشبويي راتلله. دنیا والا ته رب ذوالجلال د دین او د قرآن د طالب اعزاز او مرتبه ورخایي. او دا حدیث د محترم مشکات شریف صفحه نمبر 25-26 کې د قدیمی چاپ برا ابن عازب رضی الله تعالی عنہ راوی دی. وګ حدیث تفصیل نکوم. کله چې نیک عمل په دا قبر کې سوال جواب په مرحله کې کامیاب شه الله دې موږ ټول کامیاب کې امید وایي، په زور امید وایي. دلته فنادى مناد من السماء، اسمان نے یو आवाज کوونکی اعلان وکړ ان صدق عبدي زما بنده رښتیا ویلا. به رب حکم وکړي دا قبر کې د تر جنت بستر وغړولی شي، د جنت لباس ورته ورواغوستولی شي، قبر ورته پراخه شي، د جنت کړکۍ ورته په دا قبر کې کلاو شي. حدیث کې راځي الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم الفاظ مبارک درته دراوړم فیأتیه من ریحها وطیبها، فیأتیه من ریحها وطیبها. په دا قبر کې ورته د جنت هواګانې او خوشبویانې را شروع شي. الله دې زموږ نصیب کې امید ووایي. او دا د هر جنتی ته نیک عمل دیندار په قبر کې وي. چونکه دنیا والا عالم جدا دی، دنیا والا د عالم برزخ والا حالات نشي محسوسولی، هغه بوی نشي کولی، هغه کتل نشي، هغه د پردې ژوند دی. ها کله کله خرق عادت الله دنیا والا ته مروخي، د هغې اثرات کله الله بهر راوباسي. د دغسې د یو بنده د اکرام دپاره چې موږ ورته کرامت وایو د ولي کرامت بعد الوفات مرګ نه وروسته هم کرامت د ولي حق دی، کرامت هم حق دی، د مرګ نه وروسته هم حق دی. موږ د دواړو قایل یو، اهلسنت والجماعت قایل دی. تاسو به د خپلو علماو نه اورېدلي وي د امام بخاري رحم الله د قبر د خاورو نه خوشبويي راتلله، د امام الاولیاء مولانا احمد علي لاهوري رحم الله د قبر د خاورو نه خوشبويي راتلله، د مولانا موسی خان روحاني صاحب رحم الله د قبر د خاورو نه خوشبويي راتلله، د حاجي عبدالوهاب صاحب رحم الله د قبر د خاورو نه خوشبويي راتلله، د پندای پیری طریقت رهبری شریعت مولانا حج الرحمن هزاروی صاحب رحم الله د قبر د خاورو نه خوشبويي راتلله. دنیا ور باندې ګواه
مولانا هزاروي صاحب رحمه الله د قبر د خاورې نه چې کله خوشبويي شروع شوله دلته منکرینو ډېر لوی غوغا شروع کړله بدعت دی ما هغه یو نه تپوس وکړو ما ورته ویل تاسو بدعت پېژنئ نه کار څه باندې هسې دا ټاپې لګوئ د بدعت ما ورته ویل بدعت څه ته وایي دی ما ته وایي بدعت بس هر یو نوی څیز دا بدعت دی نو ما ورته ویل خو بیا غټ بدعت ته یې که نه ته خو هم د رسول الله صلی الله علیه زمانه کې نه وې ته چې کوم تعریف کوې ما ورته ویل تعریف خو له ولې زده که ظالمه د رسول الله سلام صحابه او تابعینو په دور کې یو کار نه و وروسته څوک کوي او دین یې ګڼي دغه بدعت دی نو ما ورته ویل دا په کوم بنیاد بدعت شو او هغه وخت کې ورته ما جواب ریکارډ کړی و په دې باندې تر اوسه قرض دی ور ان شاء الله قیامت کې صبح تک قرض رهيږي ان شاء الله دا خو حدیثونه ثابت دي مالباوی سل حدیثی کې د الفاظ ورلله یقین وکړه ګڼ احادیث د مختلف مضمون باندې د مختلف الفاظو سره هم دغه مضمون ماته ملاو شو او دا د لال مسجد پریسن چې کله وشو غازی عبدالرشید شهید رحم الله کله چې دی په د تابوت کې وړو د د تابوت نه تازه وینه روانه یو طالب د خپل ټوپۍ راغستې را دی په دې وخت کې په دا وینو کې سره کړې ده ککړ کړې ده تقریبا د در شهادت نه و اتم میاشتې بعد زه لاهور ته روان وم زما نه طالبۍ وخت و زما یو ملګری دی هلته عالم دی ما ته ویل نن د ده سره مېلمه ومه ما ته ویې ویل یو څیز درته درښیم ده یو ډبی راوړو د شیشې ما نه ول تپوس کوي ما ته دا راته ووایي چې وینې باندې ټایم تېر شي دا خوشبويي کوي که بدبويي کوي ما ورته ویل بدبويي کوي دی بیا هغه ډبه راوړله د شیشې ډبه ورسره وه ما ته وایي دا د غازي عبدالرشید شهید رحم الله هغه وینه وه زما یو شاګرد پکې خپله ټوپۍ سره کړې وه یو ټوکړی ما ته راکړې ده و اتم میاشتې بعد ده دا ډبې کولاو کو ما ته یې وښودلو ما بوی کو په رب کعبه قسم قرآن زما په سر باندې کېږده وه هغې چې کومه خوشبويي کوله دغسې خوشبويي ما دنیا کې کله نه ده کتلې زه عرب امارات ته تللی وم د یو چا په دعوت باندې څو ورځو ته هلین ورته وایي زموږ د پېښور یو کس دی زه د ده مېلمه وم ما ته ویل دلته د 5 صحابه کرامو قبرونه دی لږ ورځو موږ ورغلو پېښور یو ډاکټر صاحب دی زما ملګری دی دی هم راسره و موږ ناست وو هغه زما ملګري و بیا ما ورته ویل دا د رسول الله صلی وفادار صحابه دي لږ درود شریف ورته وایو درود شریف هم شروع کړو یقین وکړه د خاورې خوشبويي شروع کړه دومره زیاته شوه خوشبويي پوره علاقې کې خوره شوه ما رضان سره پلاستیک کې د شګر خاوره راوړې وه زه خپل کلي کې وم هغه وخت کې ډېر علما د هغه ځي ګواه دي دیو ته چې به پته ولګېده رابغله ما ته به ویل هغه خاوره خو لږه راوړه ما به ورته را پلاستیک کولاو کړو دی به خوشبويي نه کوله او چې درود شریف به ورته شروع کړو دی به خوشبويي شروع کړه او څومره چې به درود شریف زیاتېده دومره به خوشبويي ورسره زیاتېده 2017 کې مونږ باندې اټیک وشو دوه ملګري زموږ شهیدان او مونږ درې ملګري زخمي وو د هسپتال کې خو بیا تاسو دې علاقې نږدې یو ملګری مو سرکار اسد الله شهید رحم الله 3 ورځې 4 ورځې مخکې د ستربندي وشوله بیا 2 ورځې مخکې کوجدن وشوله بیا د جمعرات په ورځ راغی په دغه شپه باندې د مونږ سره شهید شو الله تعالی دې په قبر باندې کورونه رحمتونه ووایي امین ووایي محترمو دې هسپتال کې د کپړې د ټولو نه وویستلې هلته خو وردیانې ور واغوندي د شهیدانو هغه هم پکې وي د زخمیانو زموږ علاقې کې سید جان نامې ده دې د کپړې ټولې ځان سره شاپر کې راوړې وي تقریبا 2 هفتې بعد د بیا ما ته کیسه کوله ما ته ویل 3 ورځو پورې د کپړې په وینو کې سرې مونږ کروي ویل مونږ ووینځلې ویل 3 ورځې بعد سړي دی والا راغله دی مونږ نه ویوړې ما ته قسم کړو ویل 3 ورځو پورې زمونږ کور کې دومره خوشبويي به دومره خوشبويي چې ویل خواوشات د خلکو محسوسول مونږ نه تپوس کوو چې د کور کې خوشبويي ده څه ده محترم مونږ د دغه روحانیاتو قایل یو مخکینی معتزلم چې وو هغوی د قبر د ژوند او زندګۍ نه انکار ته توحید وایو وسنی معتزلم د قبر د ژوند او زندګۍ نه انکار ته توحید وایي هغوی د روحانیاتو نه انکار ته توحید وایي الحمدلله موږ د قبر ژوند او زندګي هم منو موږ د کرامت هم قایل یو موږ د دغه روحانیاتو هم قایل یو ها د دې په ضمن کې موږ د بدعاتو قایل یو چې اگر قبر خاوري بزان مګي کاڼي بزان مګي د قبرونو مرادونه غواړي د هغې نه طوافونه کوي هغې ته سجدې لګوي موږ د دغه څیزونو د دغه شرکیاتو بدعاتو نه یو قایل الحمدلله د دې نه منکر یو موږ د اعتدال والا خلک یو زموږ تعلق د علماء دیوبند سره د علماء دیوبند الحمدلله اعتدال والا خلک